اسلامي امارت د یو پرمختګ او پروژې د پیلولو اعلان وکړ. دغه پروژه د څه ده او په کومه سیمه کې پلي کیږي؟ درنو لیدونکو ښه راغلاست. د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د کابل په ارغندې سیمه کې د ترانسپورټي ټرمینل د جوړېدو چارې پرانستې. چارواکي وایي د کابل د ارغندې ترانسپورټي تمځای په شاوخوا 900 جریبه ځمکه کې د 1 میلیارد 285 میلیونو افغانیو په لګښت جوړیږي. د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیالۍ نن د یونۍ یا یکشنبې پر ورځ د وري پر دریمه په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې د ارغندې ټرمینل د جوړېدو چارې به د خصوصي سکتور له لوري په 2 کلونو کې بشپړې شي. د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په هیواد کې د ترانسپورټي بنسټونو د پراختیا په برخه کې د ارغندې ترانسپورټي ټرمینل جوړول مهم وبلل او ویل د ترانسپورټي بنسټونو معیاري رغول او پراخول د یو هیواد د اقتصادي ودې پرمختګ او د کورني او سیمه ایز نښلون لپاره ډیر مهم او بنسټیز ګام ګڼل کیږي. ملا برادر د پرانستې د مراسمو پر مهال ویلي له بده مرغه په هیواد کې د لسیزو جګړو او فساد له امله د مهمې برخې ته پام نه ده شوی، بلکې په دې برخه کې شته بنسټونه د ټیټ کیفیت له امله ویجاړ شوي. عامه ملکیتونه د وګړو له لوري غصب. برادر د معیاري ترانسپورټي زیربنا ارزښت ته په اشارې سره ویلي چې په ترانسپورټي او مواصلاتي زیربناو کې پانګونه د لارو د اصلي حریم تشخیصول او رغول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. ملا برادر ویلي چې د کابل په ارغندې ټرمینل کې 42 مهم تاسیسات جوړیږي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.